باندې شوي پښتنو در باندې شوي پښتنو السلام علیکم څنګه مینوالو ښه ټیک ټاک یې څه در باندې وشو پښتنو تاسو باندې څه وشو پښتنو دا یو زبردست ډرامه ده او 7 سټار والے کوي او ډېره زبردست ډرامه ده دې کې به جرګې کېږي موږ خپل تاڼې او تاثیرو پسې منډه تړې وو او دې کې به موږ تاسو ته ښیو چې څه در باندې وشي پښتنو د جرګې حساب دی د کتاب دی مشر دی یا موږ به ولله راولو چې جنګ جګړه کوو هغه به را څه پیښ وي او څنګه جرګې به کوي او مینوالو ګورې دا زبردست یوټیوب چینل دی 7 سټار 7 سټار دا ګورې لایک کې شیر کې او سبسکرایب هم کې ګورې او هغه ټلیم به کې وي ټانګه 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 ګورې هغه ترې نشي ګورې خامخا مینوالو ډېر زبردست چینل دی څه پیښ وي څه د باندې وشو پښتنو والسلام صدر باندې شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو السلام علیکم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو د ټولو بیبي شیرین دې وخت کې موږ د یو ډرامې په سیټ باندې موجود یو او د ډرامې نوم دی څه در باندې شوي دي پښتنو او 7 سټار دا یو چینل دی دا به لایک کې دا به شیر کې او دا به سبسکرایب کې دا به وګورئ په دې باندې به تاسو ته ډېرې ښې ښې ډرامې ملو شي او به یې ګورئ خو دا ډرامه تاسو به چا په ژوند کې نه کړې ځکه ما ډېر کار وکړو خو دا ډرامه یو ډېره مختلف ده د جرګې ډرامه ده زموږ د مسایلو ډرامه ده زموږ د پښتنو ډرامه ده او زموږ د پښتنو په کور کې بلا مسایل دي خو شکر الحمدلله چې هغه جرګه مو را ژوندۍ کړه او هغه جرګه زموږ د فیصلې حل کوي موږ پکې د تاڼې د تحصیل نه بچ شو او هغه جرګه را مخکې شوه هغه مشران را مخکې شو نو دا به تاسو خامخا ګورئ څه در باندې شوي دي پښتنو 7 سټار چینل دی دا به تاسو خامخا ګورئ هیروئ به نه والسلام ستاسو په دې خاوره لرو صدر باندې شوي پښتنو صدر باندې شوي پښتنو السلام علیکم ګرانې مینوالو امید لرم چې ټول به موږ دې وخت کې د ډرامې سیټ باندې ناست یو او څه در باندې شوي پښتنو دا په دې چینل باندې لګي 7 سټار چینل باندې دا ضرور وګورئ